چې قرآن عظیم الشان د رب العالمین د لوري موږ تاسو ته یو قانون راوړی. د دې قانون د راتلو او د ابتدا حالت څنګه او د دغه قانون سره د خلکو د تعلق په باب رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخر وخت څه فرمایلی. دا چې رب العالمین قرآن عظیم الشان کې فرمایي ان الدین عند الله الاسلام. دینونه خو ډېر دي او هر څوک د دین دعوه کوي او هر څوک وایي چې زما دین په حقه باندې دی، ولیکن رب العالمین فرمایي هغه دین چې الله تعالی پرې خوښ دی او رب العالمین پرې راضي دی او د الله تعالی په درګاه عزت او قدر لري، نو هغه مرضا به دین د اسلام دی. اسلام دین رب العالمین ته خوښ دی او د اسلام په دین رب العالمین راضي دی. دا چې د اسلام په دین رب العالمین راضي دی او الله تعالی خوښ دی ورباندې، دا دین د څه شي نه عبارت دی؟ معزز سامعینو، د قرآن کریم سورتونه او آیتونه چې د اول نه تر اخره پورې وګورو، نو د دین خلاصه موته ته زما او ستا خوږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم په دغې څلورو خبرو کې بیان کړې ده. چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم معلم و او مبارک فرمایم چې انما بعثت معلما، زه رب العالمین دنیا ته معلم او ښودونکی رالیږلی یم. مشایخ ناست دي، طرق د تعلیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مختلف و. کله طریقه د تعلیم د نبی علیه السلام دا وه چې په منبر ناست د جمعې په ورځ صحابه کرامو ته خطبه ویلې او دین یې ورښودلی. کله طریقه د تعلیم د نبی علیه السلام دا وه چې مبارک په محراب کې ناست او خپلو صحابه کرامو ته دین ورښودلی. کله طریقه د تعلیم د نبی علیه السلام دا وه چې یو صحابي مبارک ته ویلي چې انتظار وکړه، یو څه بهترین کلمات درته باد کې ښایم. کله طریقه د تعلیم د نبی علیه السلام دا وه چې مبارک په سورلۍ ناست دی او خلکو ترې پوښتنې کړي او نبی علیه السلام د هغې جواب ورکړی. کله طریقه د تعلیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وه چې مبارک په مجلس کې ناست دی، چا ترې پوښتنې کړي او نبی علیه السلام د هغې پوښتنو جواب ورکړی او صحابه کرامو دا دین د نبی علیه السلام د خولې مبارکې نه زده کړی دی. صحابه کرام وایي سره د دې نه چې زمونږ او ستاسو دین را نقلوونکي صحابه کرام بې انتهایي مؤدبه خلک وه، د نبي علیه السلام نه ډېرې پوښتنې نه کولې. دوستانو ټول قرآن کریم که موږ وګورو نو څه د پاسه 10 ځایونه دي چې صحابه کرامو یا د نبي علیه السلام نه چې پوښتنې کړی شوي دي د یسألونک په عنوان باندې څه د پاسه 10 ځایه دي. دوی به ډېرې پوښتنې د نبي علیه السلام نه نه کولې. د همدې وجې نه صحابه کرامو به فرمایل موږ به د دې خبرې ډېر انتظار کوو چې د باندې نه یو زړور او هوښیار باندې چې انسان راشي او دی د نبي علیه السلام سره په مجلس کې کښېني او د نبي علیه السلام نه د دین په باره کې پوښتنې وکړي او موږ د نبي علیه السلام دا خبرې واورو. وایي کله چې به د باندې نه یو هوښیار انسان راغی، چونکې د باندو خلک د نبي علیه السلام د مجلس د آدابو نه په اتمې طریقې نه و آګاه، نو نه وایي چې به راغی او پوښتنې به یې د نبي علیه السلام نه وکړې او نبي علیه السلام به د خبرو جواب ورته ورکو. صحابه کرام وایي زموږ د خوشحالۍ ورځ به دا وه چې یو هوښیار باندې چې انسان به د باندې نه راغی او د نبي علیه السلام نه به یې د دین په باب پوښتنې کولې. خپله دوی سبحان الله د ادب نمونې وې په ډېرو موقعو باندې چې خبرې بیانې وې ورته او نبي علیه السلام به ترې پوښتنه وکړله. د صحابه کرامو په خولې به د ادب الفاظ دا وه الله ورسوله اعلم. خدای تعالی او د هغه پیغمبر ښه پوهېږي. سره د دې چې مسله به یاده
اعلان کوي اے صحابه کرامو ایو شهر هذا تاسو چې ولاړ یم او نن چې موږ او تاسو په دې میاشت کې قرار لرو صحابه کرامو دا میاشت کوم یوه ده ولې صحابه کرامو ته ښه معلومات و چې د حج مقد او د حج په موقع راغلي د عرفات په میدان کې ولاړ دي الله تعالی مو سره زما بار بار ولوله په شوق امین ووایي او بیا محبوب ته فرمایي الله ورسوله اعلم دی تعالی او دغه پیغمبر ښه پوهېږي چې دا موږ کوم میاشت کې قرار لرو دویمه پوښتنه کوي نبي علیه السلام اے صحابه کرامو ایو یوم هذا دا نن چې موږ پکې قرار لرو دا کوم یوه ورځ ده صحابه کرام د ورځ نه آګاه دي چې په کومه ورځ نبي علیه السلام ولاړ دی او موږ سره خطاب کوي باوجود د هغې مبارک بیان فرمایي دا ټول نبي علیه السلام ته وایي الله ورسوله اعلم دی تعالی د پیغمبر ښه پوهېږي چې ورځ کوم یوه ده چې دا په کومه ورځ کې ته قرار لرې او موږ ته خبرې کوي نو د ډېر انتهایي ادب د وجې نه دوی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې خبرې هم ډېرې نه کولې پوښتنې به هم ترې ډېرې نه کولې و انتظار د دې به یې کوو چې څوک راشي د نبي علیه السلام نه پوښتنې وکړي او موږ د نبي علیه السلام د هغې پوښتنو جوابات واورو په علم کې مو اضافه راشي یو ورځ د ورځو نه داسې راځي د علماو ترمنځ د حدیث په نوم د حدیث جبریل مشهور دی ډېر نومونه لري د احادیثو په کتبو کې نبی علیہ السلام ناست ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اطلع علینا رجل ناصر په مکتل یو سړی زموږ دې مجلس ته راغی تک سپینې جامې وې ښایسته تک تور ویښتانې وه لا یرا علیه اثر سفرین د سفر آثار پرې نه ښکاره کېدل چې ده دې سفر کړی وي او مزل دې کړی وي راغی د نبی علیه السلام مخامخ کېناسته فاسند رکبتیه الی رکبتیه دا خپل زنګونونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنګون مبارک سره ولګول او د هغې نه بعد نبي علیه السلام نه پوښتنې کوي اوله پوښتنه ترې دا کوي یا محمدو ما الایمان اے محمد صلی الله علیه وسلم ایمان چاته وایي ایمان د څه شي نه عبارت دی نبی علیہ السلام جواب ورکړي الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله ایمان د دې نه عبارت دی چې یو سړی په الله تعالی او د هغه په کتابونو او د هغه په رسولانو په ورځ وروستونۍ چې د آخرت ورځ ده په هغې یقین او باور ولري دا کوم آمنت بالله چې موږ او تاسې وایو نبي علیه السلام ورته وویل چې ایمان د دغې شي نه عبارت دی نبي علیه السلام ته وایي صدقته رښتیا دې ویل ایمان هم دې شي ته ویلی کېږي صحابه کرام وایي چې کله نبي علیه السلام نه پوښتنه وکړه موږ د جواب منتظر وو کیفیت یو شان بیا چې پوښتنه جواب ورکړی شو نبي علیه السلام ته وایي صدقته رښتیا دې ویل او ایمان هم دې ته وایي وایي تعجب مو وکړه چې عجیبه سوال کوونکی دی دا سوال خو علامه د دې وي چې یو سړی نه پوهېږي نو ځان پوهوي او چې جواب ورکړی شي او د جواب نه بعد بیا درته وایي چې صدقته رښتیا دې وویلې نو دی علامه د دې وه چې ګویا کې دا مسله درته یاده وه او تصدیق یې وکړه وایي دا د دې جواب نه بعد دویمه پوښتنه د نبي علیه السلام نه کوي یا رسول الله ما الاسلام د الله نبي اسلام چاته وایي نبي علیه السلام ورته وایي اسلام دې ته وایي شهادت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وایتاء الزکات اسلام دې ته ویلی کېږي چې یو سړی په خوله د الله تعالی د وحدانیت اقرار وکړي په ژبه د نبي علیه السلام د رسالت اقرار وکړي او ګواهي وکړي لمونځ وکړي روژه ونیسي حج د بیت الله وکړي که وس او توانې وي یو روایت کې جهاد فی سبیل الله هم راځي چې کله نبي علیه السلام دا جواب ورکړه بیا ورته وایي صدقته د الله نبي رښتیا دې ویل او اسلام هم دې ته وایي لکه دا څنګه چې تاسو وفرمایل صحابه کرام وایي بیا مو تعجب وکړه سوال علامه د دې ده چې نه پوهېږي او صدقته علامه د دې ده چې پوهه کې دلته دا مسله یاده ده دریمه مرتبه کې نبي علیه السلام نه پوښتنه کوي یا رسول الله ما الاحسان د الله نبي احسان چاته وایي نبي علیه السلام ورته وایي ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک احسان دې ته وایي چې ته د الله تعالی عبادت داسې انداز کې وکړې چې ګویا کې زه رب العالمین وینم او که په دغې منصب او مقام نه یې پایست په دې حالت نه یې مشرف نو کم از کم عبادت خو داسې انداز کې وکړي چې ما خو رب العالمین ویني که دا تا ته څه ښکاري نه او ته څه شی مشاهده کوي نه
نو دا عبادت خو کم از کم په دې فکر باندې وکړه چې زه خو رب العالمین ته ښکارم نو په عبادت کې به د اخلاص ډېر وي للاهیت به ډېر وي خبره کوم درته نبي علیه السلام ته بیا وایي صدقته څلورمه مرتبه کې نبي علیه السلام ته وایي یا رسول الله متى الساعه قیامت به کله وي د قیامت د راتلو وخت کوم یو دی نبي علیه السلام ورته وایي چې قیامت ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ای سوال کوونکي څنګه چې تا ته د قیامت د وقوع وخت نه دی معلوم ما ته هم دغه شان د قیامت د وقوع علم نه دی دا راته معلومات نشته چې قیامت به کله وي خو روایت د مسلم کې راځي محبوب ورته وایي فی خمس لا یعلمهن الا الله ای سوال کوونکي دا علم د قیامت په هغه پنځو خبرو کې دی چې د هغې علم صرف او صرف د رب العالمین پورې خاص دی بس او بل چا ته هغه علم نه دی ورکړی ما ته د هغې علم نه دی راکړی دا د پنځو شیانو د جملې نه یو علم د قیامت دی دا خبره رب العالمین ته معلومه ده چې قیامت به کله قایمېږي چې قیامت قیام علم درته نشته نو فاخبرني عن اماراتها علامونه خو مې خبر کا چې د قیامت علامې به څه شی وي او د قیامت نښې به څه شی وي محبوب جواب ورکړي ورته د قیامت نښې دا دي اوله مرتبه کې ورته وایي ان تلد الامة ربتها د قیامت نښه دا ده چې یو امه او یو زنانه به خپله مولایي نه وزېږوي یو زنانه به خپله مولایي نه وزېږوي یعنی یو زنانه به داسې څوک وزېږوي چې هغه به د دې مولا وي دا یو دویم ورته وایي وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاة ای سوال کوونکي هغه کسان به په سترګو ویني چې پایلوچه به ګرځېدل پیزار یې نه لرو ده بربنډ به ګرځېدل لباس یې نه لرو ده رعاء الشاة په دشتو بیابانونو کې به یې ګډې بېزې سرولې او دی کسب او روزګار و دغه کسان به ویني یتطاولون فی البنیان د یو بل سره به په آبادیو کې ضدونه کوي یو د بل نه به سره اوږدې او طویلې آبادۍ جوړوي چې یو چت آبادي جوړه کړي دا بل به وایي دنه خو زه څه کم نه یم ما ته دوه چت آبادي پکار ده که یو جریب ځای راګیر کړي دا بل وایي دنه خو زه څه کم نه یم ما ته دوه جریبه آبادي پکار ده نبي علیه السلام فرمایي دا د قیامت علایم دي سائل سوال وکړه او د نبي علیه السلام د مجلس نه لاړ عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي محبوب مخ راته وکړه ما ته وایي چې عمر اتدري من السائل عمر ته په دې پوه شو چې دا سوال کوونکی څوک و چې دا ما نه پوښتنې وکړلې او تاسو دا پوښتنې واورېدلې د مبارک ادب ته وګوره بیا نبي علیه السلام ته فرمایي الله ورسوله اعلم د طرف د پیغمبر ښه پوهېږي چې سوال کوونکی څوک و د الله نبي موږ نه پوهېږو دا څوک و چې سوال یې کوو نبي علیه السلام عمر رضی الله عنه ته وایي ای عمره دا خو جبریل علیه السلام او د انسان په شکل راغی او په دې مجلس کې پوښتنې مانه وکړې او ما د هغې جوابونه ورکړل او تاسو واورېدل او دا شکل د پوښتنو د ولې اختیار که په دې شکل دی څنګه راغی چې دې مجلس کې مانه پوښتنې وکړې په دې خاطر نبي علیه السلام ورته وایي لیعلمکم دینکم د دې لپاره چې تاسو ته ستاسو دین ته وښایي دا پوښتنې ده وکړلې دا د دین پوښتنې وې او دا چې ما جواب ورکړ نو دا دین و او ته دا پوښتنې دې لپاره وکړې چې تاسو ته ستاسو دین در وښایي گویا کې دین هغه څه وه چې په دغې څلورو پوښتنو کې جبریل علیه السلام پوښتنې کړې او نبي علیه السلام د هغې جواب ورکړی دی راځم دوستانو مقصد ته دا چې حدیث مبارک کې کوم لطایف دي علماو ذکر کړي اذان ته مبحث دی خو یوه خبره د طالبانو وروڼو ته کوم او دې متعلمینو ته یې کوم حدیث مبارک کې دا راځي عمر رضی الله عنه فرمایي د نبي علیه السلام مجلس کې ناستو اذ طلع علینا رجل ناڅاپه یو سړی را مخامخ شه زموږ دې مجلس ته سړی سره کم سړی وه تکې سپینې جامې وې سړی سره کم سړی وه تک تور ښایسته ویښتانې وه دا عمر رضی الله عنه دا جبریل علیه السلام د نبي علیه السلام د مجلس ته چې راځي او د مبارک کوئی په داسې انداز راغی چې د سفر آثار هم پې نه ښکارېدل ستړتیا پې نه وه ګردونه او غبار پې نه و تک تور ویښتان یې گویا کې د ځوانۍ حالت کې وه ښایسته تک سپین لباس یې اغوستی و لباس یې متغیر نه و خیرن وغیره نه و په دغسې شکل کې د نبي علیه السلام مجلس ته راغی په دې راتلو کې راز څه شی وه طالبان ورونو دا خبر تاسو ته کوم علماو محدثینو لیکلي په دې حدیث مبارک کې
مسله د دین هم ذکر ده، مسله د تعلیم هم ذکر ده، مسله د دین ذکر ده چې استاد څوک دی او شاګرد څوک دی. د شاګرد او د استاد آداب هم ذکر دي او ورسره شاګرد ته ادب ښایي چې کله هم د علم مجلس ته ځي، ادب د علم د مجلس څه شی دی؟ داسې انداز کې لاړ شه لکه څنګه چې جبریل علیه السلام راغی. جبریل علیه السلام د نبي علیه السلام مجلس ته په کوم انداز کې راغی؟ داسې انداز کې راغی چې تکې سپینې جامې وې، لا یرا علیه اثر سفر، د سفر آثار پرې نه ښکاره کېدل. ادب د تعلیم دا دی چې شاګرد کله هم مدرسې ته راځي پکار دا دی چې پاک لباس واغوندي. دا تعلیم موږ تاسو ته د دې طرز نه رامعلومېږي. ګنده لباس باید د ده نه وي، ملګري به ترې کرکه نه کوي، دوستان به ترې کرکه نه کوي، د سره چې په صف کې کوم ملګري ناست دی هغوی به ترې کرکه نه کوي. پکار دا ده چې لباس پاک کړي. موږ ستاسو د وطن کې خو دا رواجونه نشته. کله سړی ډېر تعصب بیروني ځایونو کې وکړي. موږ او تاسو چې بچیان مکتب ته لیږو، خصوصي مکتبونه چې وي نو ډېر ښه یې پاک کړو، سترګې ورته تېر وکړو. مکتب چې دی یو مخصوص لباس لري هغه ورته واغوندو، ښه پاکې مکتب ته رخصت کړو. خو که بیا کله بچی څوک مدرسې ته لیږي، ځه مدرسې ته لاړ شه، نو د مدرسې نه لباس معلوم وي او نه د لباس پاکوالی معلوم وي، نه د مخ مینځل معلوم وي، خو بس همداسې یو خیرنې مسجد ته راولېږي او خیرنې مدرسې ته راولېږي او د استاد مخې ته ناست وي. نه، طریقه د تعلیم دا ده، ادب د تعلیم دا دی چې لباس به دې پاک وي. دویم دا د نبي علیه السلام مجلس ته راغی په داسې حالت کې چې ښایسته تک تور ویښتان یې دي، نو چې د چا ویښتان تک تور وي خو هغه د ځوانۍ دوران وي. دا جبریل علیه السلام د نبي علیه السلام مجلس ته د یو بوډا په شکل ولې نه راځي؟ د یو سپین ږیري په شکل ولې نه راځي؟ چې د یو ښایسته نوجوان په شکل باندې د نبي علیه السلام مجلس ته راځي او د نبي علیه السلام مجلس کې د هغه مبارک نه پوښتنې کوي. دې کې راز څه شی دی؟ علما لیکي دي کې تعلیم دی ځوانانو ته چې ای ځوانانو وخت د تعلمه، وخت د زده کړې، وخت د دین د حاصلولو دا ځواني ده. پام کوئ ځوانۍ کې چې دی بې پروایي ونه کوي، په دې ځوانۍ کې د رب العالمین دین زده کوئ. الله تعالی به ستاسو په دې زده کړه باندې ډېر نیک اثار مرتب کړي. معنا دا نه ده چې د سپین ږیري نه زده کړه د دین ساقطه ده. سپین ږیری هم مسؤول دی چې دین به زده کوي که نه وزده، خو لیکن موده د زده کړې دا ځواني ده. او ځواني هغه څه ده چې رب العالمین قرآن کریم کې ستایلې ده. د ځوانانو جماعت هغه جماعت دی چې رب العالمین قرآن کریم کې ستایلی، او د ځوانانو جماعت هغه جماعت دی چې نبي علیه السلام په احادیثو کې ستایلی. د اصحاب کهف نه چې کوم خلک لاړل او په ظالم بادشاه نه اصحاب کهف په غار کې ایسار شول، څه موده بېرته راپاڅېدل. رب العالمین چې واقعه بیانوي د دې ځوانانو واقعه څنګه وایي؟ انهم فتیة آمنوا بربهم. دا د ځوانانو یو جماعت و، مضبوط خلک وه، په خپل رب ایمان راوړی وه، په خپل رب یقین او باور لرو ده. نو د ځوانۍ قدر وکړئ، ځواني بې ځایه مه تېروئ. محبوب مولا ته فرمایي اغتنم خمسا قبل خمسین. ای زما امتي پنځه شیان د پنځو نه وړاندې غنیمت وګڼه. په هغې پنځو شیانو کې اول نبي علیه السلام فرمایي خپله ځواني د سپین ږیرتوب نه مخکې غنیمت وګڼه. دا ځواني رب العالمین تا ته یو عظیمه سرمایه درکړې ده. ځوانه دا بې ځایه مه تېروه، دا په چرس مه تېروه، دا په پوډرو مه تېروه، دا په سګرټو نسوارو مه تېروه، دا په بې باکه کارونو مه تېروه. دا تا ته چې د ځوانۍ کوم استعداد رب العالمین درکړی، ته د رب العالمین خوښ یې، ته د هغه د پیغمبر خوښ یې. نوجوانه مسؤلیت دې څه شی دی؟ دا خپله ځواني د رب العالمین په دین کې صرف کړه. دا د ځوانۍ انرژي دا د الله تعالی د کتاب د نشر او د اشاعت دپاره صرف کړه. دا د ځوانۍ انرژي دا د مسلمانانو د کومک او د امداد دپاره صرف کړه. او د دا ځوانۍ انرژي دا د دین د زده کړې دپاره صرف کړه. او چا چې دین زده کړی په ځوانۍ کې رب العالمین د هغې په ځوانۍ ډېر خیر مرتب کړی دی، ډېر خیر یې ورباندې مرتب کړی. او د دې وجې نه جبریل علیه السلام د نبي علیه السلام مجلس ته د یو ځوان انسان په شکل راځي، د سپین ږیري په شکل نه راځي. او چې سپین ږیری وي او دین دې نه اوس د دین زده کړه بیا هم خلاصېږي نه. مونږ چې سپین ږیري شوی ژبه درنده شوه، ژبه درنده نه ده، کنځا خو کوي، مسلمانۍ ته هم کوي، ان تر دې چې مذهب ته هم کوي، مور و پلار ته هم کوي. د کنځا دپاره دې ژبه درنده نه ده سپین ږیریه، د دین د زده کړې دپاره ژبه درنده شوه.
د قرآن د زده کړې لپاره ژبه درنده شوه د حدیثو د زده کړې لپاره ژبه درنده شوه نه ژبه نه ده درنده ته د الله تعالی په درګاه کې ډېر منصب لرې د هغه انسان نه چا ژبه نه ده درنده نبي علیه السلام فرمایي هغه انسان چې قرآن کریم لولي او د ده ژبه ورباندې ښه نه چلېږي وهو شاق علیه او دا د قرآن کریم ویل په ده سخت وي او ګران وي نو فله اجران دغه انسان ته رب العالمین 2 اجره ورکوي دا څوک چې ځوان دی او ژبه یې په قرآن کریم چلېږي هغه ته الله تعالی 1 اجر ورکوي دا ته چې سپین ږیری یو ژبه دې په قرآن کریم نه چلېږي او لوستل یې درته ګران دي او په تکلیف یې زده کوي تا ته رب العالمین 2 اجره درکوي ته وګوره د الله تعالی په درګاه کې څومره منصب لري او که د قرآن کریم د زده کړې اراده دې وکړه او دې دوران کې درته مرګ راغی او مړ شولې د الله تعالی فضل او احسان ته وګوره د قیامت په ورځ به رب العالمین د باعمله حافظانو په سر کې راپورته کوي نو سپین ږیرو قرآن کریم زده کړي سپک ورته وګورئ څومره به ښه ښکاري چې د الله تعالی کتاب مو په لاس کې نیولی وي څومره به ښه ښکاري چې وړه سپاره مو په لاس کې نیولي وي څومره به ښه ښکاري چې د علماو تر څنګ ناست یې خپل لمونځ ورته اورئ د خپل اودس طریقه ترې زده کوئ د خپلو اعمالو طریقه ترې زده کوئ دا بانا باندې د الله تعالی درګاه کې نشي خلاصېدلی چې زما ژبه درنده ده اوس قرآن کریم نشم لوستلی قرآن زده کوي ویې لولئ او که دې حالت کې درته مرګ راغی رب العالمین به دې د قیامت په ورځ د باعمله حافظانو په سر کې پاسوي نو خوښه مو ده انشاءالله که نه زده کوئ مې سپین ږیرو لاسونه ټیکئ راسره زه به جګ شوم د عرفاتو غونډې سر ته زه به جګ شوم د عرفاتو غونډې سر ته سوالونه وکړم پاک اکبر ته دا کافر شیطان مې نه پرېږدي توبې ته در به شوم نبي خپلې روزې ته نعره تکبیر علماء رایحه اسلام دویم نبی علیہ السلام ته کس راغی ځوان کس راغی فاسند رکبتیه الی رکبتیه دا خپل زنګونونه یې د نبي علیہ السلام د زنګونو مبارکو سره ولګول دې کې راز څه شی دی راز پکې دا و طریقه د تعلیم دا ده چې شاګرد به استاد ته مخامخ کېږي دا چې استاد ناست دی او شاګرد یو طرف ته ناست دی او بل طرف ته ناست دی او شا ته ناست دی نو چې حتی الوسط څومره ممکنه وه شاګرد به د استاد ته مخامخ کېږي که د ځای تنګي وه بیا ښي طرف کېناست چپ طرف کېناست شا ته کېناست خو بیا پروا نه کوي خو طریقه د تعلیم دا ده چې شاګرد باید استاد ته مخامخ کېني دا خبره فیض و برکت تنها په اورېدو کې نه وي چې یو خبره د انسان تر غوږه راځي دا خبره کې هم فیض و برکت وي خو د دې باعمله استادانو په نظر او د هغوی په صحبت کې او د هغوی ته مخامخ په کتو کې چې کوم فیض و برکت وي هغه بیا تنها د اواز په اورېدو کې نشته دی ځکه به شاګرد استاد ته مخامخ کېني او تاسو کې خو غم دا دی که نه عام قانون دا دی دا زمونږ استاسو خلک بد نظر مني بد نظر مونږ ټول منو ښه موټر واخلو شاته ورپسې رسۍ وتړو هلکه د نظره نه شي کور څوک جوړوي بره پېژنډې تورې او سپینې راځوړندې کړي د نظره نه شي ماشوم صاحبه چې راغټېږي نو دلته زنانه ورته بلاوې په خپو کې اچولي وی د نظره نه شي نو بد نظر ته هر څوک عقیده لري چې بد نظر شته واقعا شته نبی علیہ السلام فرمایلی چې بد نظر کټوی دا اوښ کټوی ته داخلوي او انسان قبر ته داخلوي داسې شته چې یو انسان باندې بد نظر ولګېږي او مړ کړي خو غم او مصیبت په موږ او تاسو کې دا دی چې بد نظر منو خو ښه نظر ته مو پام نشته لکه څنګه چې دا بد نظر انسان د هلاکت کندې ته غورځوي دقسې نیک نظر داسې دی چې په یو وخت کې د یو انسان یو باعمل او راسخ عالم جوړوي دا څنګه بد نظر ته عقیده لري ښه نظر ته عقیده ولره که د الله تعالی یو دوست او یو نیکمرغه انسان درته وګوري داسې او په نیک نظر درته وګوري په نیک نظر د رب العالمین په ذات ته پیر وکړي چې د باطل حالت کې بدلېږي په دې کتلو سره توبه ابن کعب رضی الله عنه مبارک کې راځي د مسلم روایت دی مبارک فرمایي مسجد کې یو کس تلاوت د قرآن کریم کولو بل شان وایي ما ورته چې دا خو ښه تلاوت نه کوي لانجه راغله د نبي علیه السلام دربار نبی علیہ السلام یو ته موږ تلاوت وکړه بل ته موږ تلاوت وکړه و یو کس تلاوت وکړه ته تام څه تلاوت وکړه د بل چې تلاوت وکړه ته تام څه تلاوت وکړه او سره د دې نه چې موږ د دوه تلاوتونو کې سره فرق وو وایي چې دا یو ته موږ د تلاوت کې وکړو دی بل ته موږ د تلاوت کې وکړه وایي دې دوران کې زما په باطن کې وسوسې شروع شوې
چې ګویا کې نبی علیه السلام حق فیصله وکړه. څنګه یو ته وایي چې ستا تلاوت صحیح دی او بل ته وایي ستا تلاوت صحیح دی او سره د دې چې زما او د تلاوت په منځ کې ځمکه اسمان فرق و. هغه په یوه لهجه لوسته او ما په بله لهجه لوسته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم نه قربان شم. روایت د مسلم دی. همدې مجلس کې ناست یم، باطن کې مې وسوسې د تکذیب تاویږي راتاویږي. یو ناڅاپه نبي علیه السلام خپل لاس مبارک راواخیست او زینه کې ورباندې ووهلم. هېڅ شی م راته په خوله ونه ویل، خو راویې کتل او زینه کې ووهلم. مبارک فرمایي فقدبت عرقا، و یو ناڅاپه مې په وجود خولې راغلې، سر نه واخله تر خپو پورې خولې شوم. او د خولو نه بعد وایي هغه باطن کې چې مې کومې وسوسې د تکذیب تاویدې راتاویدې هغه خو د منځه لاړلې او ورکې شولې او ایمان مې دومره قوي شه کأني انظر الی الله. وایي ما ویل که زه د سر په سترګو باندې رب العالمین ته ګورم. خبره یې نه ده کړې چې وسوسه بد شی ده. آیت مرته نه دی ویلی، حدیث مرته نه دی ویلی، خو صرف مبارک سترګې را اړئ او صحابي مبارک په سینه کې وایي په خپل لاس په دې نظر او په دې لاس کې رب العالمین دومره کمال یقی دی چې صحابي مبارک وایي د باطن نه مې وسوسې لاړې او په باطن کې مې د ایمان قوت را پیدا شه. ما ویل که د سر په سترګو رب العالمین ته ګورم. راز څه شی دی؟ راز دا دی دوستانو، څنګه چې بد نظر تاثیر لري همدقسې نیک نظر هم تاثیر لري. څنګه چې بد نظر سړي ته تاوان رسوي همدقسې نیک نظر انسان ته ګټه رسوي. رب العالمین دې زمونږ او ستاسو نیک نظرونه نصیب کړي او رب العالمین دې د هغې خلکو مجلس مونږ او تاسو ته نصیب کړي چې د چا په نظرونو کې رب العالمین نیک تاثیر اچولی دی. نو په دغه اساس او بنیاد باندې شاګرد ته پکار دا دی چې استاد ته مخامخ کښېني چې دا کوم فیض و برکت د یې له اواز سره د دې سیمې ته رانقلېږي، دا د نګاه سره هم رانقلېږي، دا د کتو سره هم رانقلېږي، دا د خبرو سره رانقلېږي، د نظر سره رانقلېږي. او په آخره کې چې کله کېناست زنګونونه یې ولګول د نبي علیه السلام د زنګون سره. نبي علیه السلام ته فرمایي یا محمد اخبرني عن الایمان. یا ما ایمان؟ اے محمد صلی الله علیه وسلم ته ما په دې خبر کړه چې ایمان چا ته وایي. یو علماو یو راز لیکلی دي ځکې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض. نبی علیہ السلام ته آواز تاسو داسې آواز مه ګرځوئ لکه بعض چې بعضو ته آواز کوئ. دې کې مفسرینو دوه قوله ذکر کړي. یو قول دا دی چې د نبی علیه السلام وینا ته د عامو خلکو د وینا په نظر مه ګورئ. د هغه وینا باید تاسو په خپل ځان عملي کوئ، د هغه وینا مه غورځوئ. دویم قول مفسرین دا ذکر کوي چې د نبي علیه السلام ته چې کله تاسو خطاب کوئ او آواز کوئ نو په نوم ورته آواز مه کوئ، یا محمد مه وایئ، بلکې کله هم صحابه کرامو ته نبي علیه السلام ملګرو ته الله تعالی دا ادب ښایي چې کله نبي علیه السلام سره مخاطبه کوئ نو د مخاطبې په دوران کې ورته یا نبي الله وایئ، یا رسول الله ورته وایئ، یا نبی الله، یا رسول الله. په نوم ورته آواز مه کوئ چې یا محمد. او دا تعلیم رب العالمین تنها مو تا ته نه راکوي. خپل عادت دا دی چې په ټول قرآن کریم کې که موږ او تاسو وګورو یو ځای کې هم رب العالمین نبي علیه السلام ته په نوم آواز نه دی کړی چې یا محمد. که نوم د نبي علیه السلام قرآن کریم کې ذکر دی نو د صفت سره ذکر دی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد رسول الله. ګوره نوم ورپسې د رسالت صفت ذکر کوي. صفت د نبي علیه السلام د نوم مبارک سره ذکر دی، خو د مخاطبې دوران کې چېرته یا محمد موږ او تاسو نشو پیدا کولی. د خطاب دوران کې کله ورته وایي یا ایها المزمل، کله ورته وایي یا ایها المدثر، کله ورته وایي یاسین، کله ورته وایي طه، کله ورته وایي یا ایها الرسول. مختلف خطابات دي. او چې هر کله رب العالمین د دې نه منع کوي چې نبي علیه السلام ته په نوم آواز مه کوئ. جبریل علیه السلام څنګه نبي علیه السلام ته وایي چې یا محمد؟ دې کې راز څه شی دی؟ ولې د جبریل علیه السلام ادب په نبي علیه السلام نه و لازم؟ علما او محدثینو دې کې مختلف وجوهات لیکلي. یوه وجه دا ذکر کوي وایي دغه ادب چې رب العالمین ښیي موږ او تاسو ته یې خلک او دې چې راغی او نبي علیه السلام ته یا محمد وایي دی په دغې ادب مکلف نه و ځکه نبي علیه السلام ته په نوم آواز کوي. او دویمه بهترینه رایه چې علما ذکر کړي وینا چې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آداب و لحاظ کې جبریل علیه السلام په طریقې اولا کوي چې
د رب العالمین ورته خطاب په نوم نه کوي نو جبریل السلام ته خو په طریقه اولا مناسبه وه خو چې بیا محمد ورته وایي وجه دا ده چې د صحابه کرامو د مخاطبي انداز نبي علیه السلام ته دغه شی نه و چې په نوم یې ورته آواز کوو یا رسول الله او یا نبي الله یې ورته ویلې خو چې دا دی راغی او نبي علیه السلام ته یا محمد وایي د هغې دپاره وجه علماو دا ذکر کړی چې دا مجلس ناشنا حشي صحابه کرامو ته او د واقعي معاملې ته دوی په اتمې طریقې متوجه شي چې دا څه ناشنا سړی راغلی چې نبي علیه السلام ته ترون اوازونه کوي ته ودرېږه چې دا پوښتنې څه شی دي او دا خبرې څه شی دي نو د دې وجه نه مقصود پکې متوجه کول د صحابه کرامو وه او مقصود پکې د ده ځان ناشنا معرفي کول وه چې ګویا که ستاسو د دې مجلس د آدابو نه زه په اتمې طریقې خبر نه یم نو نبي علیه السلام ته په نوم اواز ځکه کوي یا محمد ورته ځکه وایي پوښتنې یې وکړې نبي علیه السلام جوابونه ورکړل د ایمان جواب یې ورکړه د اسلام جواب یې ورکړه د احسان جواب یې ورکړه د قیامت علایم یې بیان کړل ورته دوستانو راځم د ایمان جواب ورکړي خلاصه څه شی ده د جواب خلاصه د جواب دا د ایمان چاته وایي ایمان دا د باطني انقیاد او د باطني تصدیق نه عبارت دی ایمان باور ته وایي ایمان یقین ته وایي ایمان تصدیق د زړه ته ویلی کېږي هغه باور هغه یقین هغه تصدیق چې دا د اعمالو دپاره موقوف علیه ده یعنې د انسان د عمل دا د انسان په باطن موقوف دی که عقیده دې درسته وه په عمل باندې دې اجر او ثواب شته او که عقیده درسته نه وه په عمل اجر او ثواب نشته نو ایمان د صحیح عقیدې نه عبارت دی او بیا چې وایي اسلام نبی علیه السلام جواب ورکوي شهادت لا اله الا الله ګوره شهادت تعلق ژبې سره لري تعلق د اندامونو سره لري زکات تعلق د اندامونو سره لري حج جهاد تعلق د اندامونو سره لري خلاصه د هغې جواب دا ده چې اسلام عبارت دی د عمل د اندامونو نه هغه عمل د اندامونو چې دا د دې زړه په انقیاد او په باور موقوف دي دا معنی په دې اعمالو باندې به اجر او ثواب هغه وخت کې مرتب کېږي چې کله عقیده درسته وه او درېیمه مرتبه کې چې د احسان پوښتنه کوي نو احسان عبارت دی د اخلاص نه اخلاص چاته ویلی کېږي یا لکه هر عمل د رب العالمین په درګاه کې قبول نه دی هغه عمل د رب العالمین په درګاه کې قبول دی چې الا لله دین الخالص خبردار الله تعالی نه هغه طاعت قبول دی چې خالص د رب العالمین د رضا دپاره وي شرک خفي پکې نه وي ریا پکې نه وي ځان ښودنه پکې نه وي عمل صرف او صرف د رب العالمین دپاره وي نو دا درې شیان یې راغونډ کړل او په څلورمه مرتبه کې ورته وایي چې قیامت کله دی او د قیامت علامات څه شی دي نبي علیه السلام د آخر زمانې علامې بیانوي د دې ټولو خلاصه دا جوړېږي چې دین عبارت دی د صحیح عقیدې نه دین عبارت دی د صحیح عمل نه دین عبارت دی د مرتبې د اخلاص او د احسان نه او دین عبارت دی د دې نه چې په مغیباتو باندې به یقین او باور لري ځکه رب العالمین فرمایي چې ان الدین عند الله الاسلام دین دې شي ته ویلی کېږي الله تعالی دې موږ او تاسو ته صحت د عقیدې نصیب کړي په شوق امین ووایو والله تعالی دې موږ او تاسو ته صحت د عمل نصیب کړي رب العالمین دې موږ او تاسو ته احسان او مرتبه د اخلاص نصیب کړي او دغه دین چې د دې شیانو نه عبارت دی دا آخري خبره درته کوم بس بیا بس کومه نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وایي ای زما صحابو ان الدین بدأ غریبا د دین ابتدا د ناشنایي په حالت کې شوې وه وسیعود کما بدأ او دین به بېرته داسې ناشنا شي لکه څنګه چې ابتدا د ناشنایي په حالت کې شوې وه دین دې څلور یا درېو شیانو نه عبارت دی ابتدا د ناشنایي په دوران کې څنګه وه د صحابه کرامو دا سپېڅلې عقیده چې په مشرکانو اورېدله به یې اشنا به یې ګڼلو ته وایي دلته وګورئ مونږ ته وایي چې د ډېرو خدایانو عبادت پرېږدي او د یو خدای عبادت وکړي نو دا اوس عقل مني دا کله چوپ به یې کوو د صحابه کرامو دا سپېڅلي عمل ته چې به یې کتل نو ناشنا به ورته ښکاره کېدل څنګه عمل که هغه جهاد و که روژه وه که لمونځ و دا د شپې چې به صحابه کرام ودرېدل تر سبا پورې او چا چې به لیدل لورې نه چې به دې ولیدل وایي ګمان به دې دا کوو چې چېرته د اونې اوچ ډډ ولاړ دی حرکت به یې نه کوو تر سبا پورې به رب العالمین ته په لمانځه ولاړو د دوی ښه عمل دی چې کتل یې پرې تعجب کوو ناشنا ورته ښکاره کېده او اخلاص ورسې ناشنا و اخلاص د صحابه کرامو د چا نه مخفي نه دی اخلاص د صحابه کرامو څومره د نبي علیه السلام سره محبت د صحابه کرامو څومره د نبي علیه السلام سره یو روایت کې راځي یو صحابي دی هغه صحابي چې نوم یې قرآن کریم کې ذکر دی هغه زید رضی الله عنه دی دا نبي علیه السلام ته ډېر ګران دی د اسماء الرجال کتب چې وکتلی شي د دې صحابي مبارک په باره کې راځي حب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبي علیه السلام محبوب د نبي علیه السلام ورسره مینه وه او بیا د ده نه بعد د ده د زوی سره یې ډېره مینه وه
اسامه رضی الله عنه یو ورځ د ورځو نه داسې راغله دا زید رضی الله عنه په ماشومتوب کې د خپل مور او پلار نه ورک شوی و نبي علیه السلام ته په خدمت کې راورسېد یو وخت کې مور او پلار راغله ګوري چې زید رضی الله عنه پیدا کړ او خپل زوی پیدا کړ طبعا چې د مور او پلار نه اولاد روپي او بیا پیدا کړي نو څومره خوشحالي انسان محسوسوي ډېر په مینه ورسره میلاو شو ستړي مشي وکړله زوی ته وایي چې زوی ته خو زموږ اولاد یې او ته موږ نه ماشومتوب کې ورک شوی وې که ستا خوښه یې موږ بېرته خپل کلي ته ځو تا به ځان سره بېرته خپل وطن ته بوځو یا ورته وایي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا خپله خبره شریکه کوي چې هغه مبارک درته څه شی وایي ما ته اجازت د تلو راکړي خپل وطن ته او کنې راکوي نبي علیه السلام ته چې راغلل ورته یا رسول الله دا خو زموږ زوی دی موږ نه ورک شوی و که ستا اجازت یې خپل وطن ته به یې بوځو نبی علیہ السلام فرمای مور و پلار ته اے د زید مور و پلاره زه هېڅکله زید ته نه وایم رضی الله عنه چې د مور و پلار سره لاړ شه ما وخت درته سپارلی که دی په خپل طبیعت در سره ځي منع کوم یې نه او که په خپل طبیعت زما سره اوسېږي نو زه د خپل دربار نه نه شړم واک او اختیار د ده دی زید رضی الله عنه مخ راته وکړه مور و پلار ته مور و پلار څومره خواږه وي د اولادو سره څومره مینه وي څومره محبت لري دوی خپل منځ کې مور و پلار ته وایي پلارتوب و مورتوب و ادب و احترام و قدر و حقوق هر څه مو په خپل ځای باندې هغه در سره منم خو داسې سهو او سادګي به هېڅکله م ونه کومه چې ستاسو په مجلس ستاسو مجلس ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس باندې غوروالی ورکړم همدلته به نبي علیه السلام سره دا خلکو ته ناشنا ښکاره کېده چې دا څه عجیب خلک دي کور یې پرېښی وطن یې پرېښی ملګري یې پرېښي خاندان یې پرېښی قوم یې پرېښی او د نبي علیه السلام سره ملګرتیا کوي او محبوب فرمایي دا خو درې واړه ناشنا وو په یو وخت به داسې راشي چې دین به بیا ناشنا شي نن عقیده ناشنا ده موږ او تاسو د خپلې عقیدې نه خبر نه یو عمل ناشنا دی د خپل عمل نه خبر نه یو اخلاص ورک دی په زرو کې چېرته په یو انسان کې به هم آثار ونه وینې چې دی د عمل د رب العالمین د رضا دپاره وکړي نبي علیه السلام وایي دین به بیا هم اشنا شي آخره زمانه کې نو خوشحالي د چا په برخه ده فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي خوشحالي د هغه خلکو په برخه ده چې کوم غربا دي او دوی اصلاح د هغې سنتو کوي چې کوم سنت ته نبي علیه السلام خلکو فاسد ګرځولي دي او خلک ورباندې عمل نه کوي نو ما او تا د رب العالمین د دغې غرباو د جملې نه وګرځئ دا نن چې موږ او تاسې راغونډ یو او په دې سلسله کې راغونډ یو چې بچیان مو په عقیده روزو بچیان مو په عمل روزو بچیان مو په اخلاص او په للهیت روزو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې خوشحالي او دغې زیري مصداق یو الله تعالی دې په اتمې او اکملې طریقې باندې موږ او تاسو ته نصیب کړي او دا مدرسه جناب مولوي صاحبان او د دوی سره چې څومره همکاران دي سپین ګیري دي د قدیم دا زموږ د علم مرکز و موږ د علاقې ښکلا وه د دې ولسوالۍ ښکلا وه د علم و عرفان زانګو وه خوشحاله یو ډېر ورباندې رب العالمین دې د قیامت تر ورځې پورې همدغه شان په علم و عرفان آباد ولري او دا ولسونه چې کوم ډېر چاپېره د دغې مدرسې اوسېږي الله تعالی دې ټول د دغې مدرسې د خدمت لپاره